پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وای کچاته الله پاک دوی لونه ور کړلې او بیا دې راولار سو دا دواړې لونه ډېر شو وپاللې لوی کړلې تربیت یې ور کړې او بیا علم ور باندې حاصل کړي علم څومره د ښځې سره مناسب وي کله دنیا دی کله آخرت دی او بیا د پښه انداز واده کړلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک دا دواړې ګوتې داسې ونیولې غالبا د بخاری او مسلم حدیث دی چې ما ودی به د قیامت پر ورځ د رقم سره ملګری د دوو لونو په خاطر د دوو لونو په خاطر او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ک الله پاک و چات درې لونې ور کړلې یا درې خوندې ور کړلې او بیا دې را ولاړ سو د دې درو لونو یا د دې درو خوندو ډېر شخال وساتي بیا لوی کې بیا تربیت وکي بیا تعلیم ور باندې وکي بیا واده کړلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا درې لونې یا دا درې خوندې دا د لپاره جنت دی الله پاک به ورته جنت ورکوي لونې خو موږ ته تر معلومې دي او خوندې داسې دي چې کله بابا خدا مکه وفات شي مشر ورور ته دا اولاد ورپاته شي یا بابا بې روزګاره دی بیمار دی په سترګو نابینا دی دا مشر زوی چې دی هغه د خپل بابا هم پالي د خپل ادې هم پالي بیا درې لونې الله ورکړي دي هغه هم پالي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا څوک دی دا جنتي دی دا څه دی دا جنتي دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الله پاک و چاته یو لور ورکړله بیا دغه لور د جاهلیت په شان ژوندۍ په خاورو کې شخه نه کړله او بیا یې لویه کړله تر هغه زوی مطلب و زوی ته تر دې ترجیح نه ده ورکړې د زوی او د لور یې فرق ونه کوي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دغه لور د ده دپاره جنت دی او دغه لور د وجې به الله پاک و ده ته جنت ورکوي